ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل پرونی خونړۍ پیښې کوو. ولسمشر غني هیواد کې د خونړیو بریدونو غبرګون کې افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالات څخه بیرته تعرضي حالات ته راوګرځي او په طالبانو د خپل تهاجمي بریدونه پیل کړي. مایک پامپیو امریکا د لومړي ځل لپاره پر طالبانو او افغان حکومت دواړو غږ کړی چې په کابل او ننګرهار کې د پرونیو بریدونو عاملینو ته سزا ورکړي. حامد کرزی پخواني ولسمشر حامد کرزي په هیواد کې د روانې جګړې د ټولو ښکیلو غاړو په مشرانو او مسؤلینو غږ کړی چې له داسې اظهاراتو او څرګندونو ډډه وکړي چې په هیواد کې لا د جګړو او وینې تویېدو سبب ګرځي. امرالله صالح د ننګرهار او کابل د بریدونو په غبرګون کې ویلي د طالبانو د ډلې ذلت او مختورۍ ته لږ وخت پاتې. د صالح په خبره طالبانو د قدر په دې شپو کې فتنه ایجاد او قتل عام وکړ. هغه طالبان تورن کړل چې دیني مقدساتو ته درناوی نه لري او تلي بې ګناه خلک په نښه کړي. ولسي جرګه د افغانستان ولسي جرګې د رایو په اکثریت هغه طرحه رد کړه چې له مخې افغان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق څخه د کورونا وبا د مخنیوي په موخه 229 میلیون امریکایي ډالره قرض اخیسته. ولسي جرګې د دغې طرحې ردېدو لوی لامل په حکومتي دستګاه کې فساد او نه شفافیت ښودلی. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په کورونا وایرس اخته شوی. د غورځنګ نورو غړو ویلي چې د پښتین وضعیت ښه دی. تر دې وړاندې د دې غورځنګ بل مشر علي وزیر هم په کورونا اخته شوی و. ضیاءالحق مرخیل د ولسمشر غني د دوو ځانګړو فرمانونو له مخې ضیاءالحق مرخیل په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر او غلام بهاءالدین جیلاني پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. خوشحال سادات په خپلو تازه خبرو کې ویلي د دښمن په وړاندې د مقابلې یوازینی لار زور او مقاومت دی او زموږ دښمن له زور پرته په بله ژبه نه پوهیږي. او د عبدالله او غني ترمنځ له معاملې خبر دا دی چې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې له عبدالله سره چې هر ډول هوکړه کیږي د اساسي قانون په چوکاټ کې به وي. او وروستی خبر دا دی چې وسله وال طالبان وایي د اشرف غني لخوا ځواکونو ته د تهاجم امر سره اشرف غني غواړي چې جګړه روانه او خپل واک وغځوي. دوی وایي جنګیالي د هر کار وړتیا لري او هر ډول حالات ته چمتووالی لري، خو ویلي دي چې د جګړې د شدت مسؤل به هغه څوک وي چې جګړه اعلان کړه. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.